وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک الله رب العزت زموږ سره د ایمان حفاظت وکړه. رب العالمین موږ له ګلزار لره هیڅ وخت الله مه کموه او دعاګانې وکړي چې دغه بوستان د دې علم به انشاءالله ماسې په ولولو باندې راشي. زموږ په الله باندې یقین دی ان مع العسر یسرا، تکلیف چې وروسته اسانتۍ. او قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي چې زه مؤمنان په دې یو حال نه پرېږدم. دغه شان دی کې انسان درجې اوچتېږي. حدیث کې راځي اوچته مرتبه الله عز وجل یو بنده راټاکلي په عمل نشي وصولولی، دا تکالیف پریشانیانې پرې راشي. الله دې هغه موږ نصیب کړي. سوره العمران، سوره احزاب، سوره عنکبوت کې چې کله انسان وګوري دغه ټول مسایل پکې دي. سعید بن جبیر په دې لاره کې دغه شان حلال شو. امام اهل سنت والجماعت احمد بن حنبل هغه پکې قید شو. سفیان ثوری رحمه الله په دې کورونو کې د ملګرو سره ورک شو. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بندي شو. الله رب العزت نه موږ راضي او الله زموږ نه راضي شي. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي زموږ د بدن، سعید ابن مسیب سے فرمایي زموږ د بدن وینه د الله دین له ماشه باندې حیثیت هم لري. دا ډېر قیمتي دي. الله دې راضي شي، موږ راضي یو. تاسو دې الله اجر نه درکړي. الله موږ سره مکه مو جزاک الله.